السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه ستاسو ورور ستاسو کوربه زبیله همدرد د خپلې صفحې ستاسو همدرد نه امید کوم چې ټول کتونکي مینوال به مې روغ جوړ د صحت او د راحت په جامه پټیا. ګرانو عزتمندو، نننۍ یو وړه ویډیو کې یو څو پوښتنې او یو څو خبرې امید کوم چې واورئ، رانه خفه نه شئ او ښه رایې د خپل سوچ سره په کمنټ کې ورکړئ. ګرانو عزتمندو، د روژې تقریبا درېیمه که څلورمه ورځ وه. 2-3 ورځې وړاندې په افغانستان د کابل په ښار کې چې کومه حادثه وشو، په هغې کې د 100 نه زیات هغه کوچني ماشومان کومونه چې مور پلار خپل فامیل ډېر امیدونه لرل، هغه مورکۍ او هغه خویندرونه کومو ته چې ډېرې ارمانونه او ډېر امیدونه لرلې کېدل، هغه ترېنه پاتې شو او د دې فاني جهانه لاړه. ورسره د 400 نه زیات چې کوم پښتانه، کوم مسلمانان او هغه میندې خویندې چې کومې کونډې او یتیمان شو، هغه ټپیان شوي او هغه چې کوم دی اوس په شفاخانو په هسپتالونو کې پراته دي. نو دې سره دغه پوسټونه ما ډېر ویډیوز وکتل په فیسبوک په دنیا کې ډېرې خورې شوې او امید کوم تاسو به هم کتلې. نو زه چې کله ما هماغسې یو څو پوسټونه ما شیر کړه په یو څو ګروپونو کې، د پېښور یونیورسټي په نوم باندې ګروپ چې کوم په پاکستان خیبر پښتونخوا کې یونیورسټي ده، او همداسې نور 2-3 ګروپونه و، هغې کې ما شیر کړه. په هغې کې یو څو جاهلانو په هغې باندې کمنټ وکړو چې ښه وشو، په هغې کمنټ وکړو چې همدغسې، په همدې کمنټ وکړو چې اوس ورته ځان ټینګ کوي، په همدې کمنټ وکړو چې جهاد روا دی. نو ورسره نور داسې فضول چټیات بکواس یې کړو چې هغه ما ولیدل، نو ما هغه پوسټ ډیلیټ کړ. هغې ته ما سره څه داسې جواب نه و چې زه هغې ته ورکړم. ها جواب ما سره و چې ما ورته کنزل کړی، ها جواب ما سره و چې ما ورته بد ورځ ویلي. خو ولې هغه ځان نه خر جوړ کړ او ما هم ورته داسې ویلي، نو ما هغه کې خو بیا فرق پاتې نه شو که نن که زه د هغه ویډیو کوم او ته ګورې او زه درته اوس کنځلې شروع کړم، نو زه هم کولی شم، ما ته هم راځي. خو که زه هم وکړم نو ما او تا کې خو هېڅ فرق پاتې نه شو که نه. ته هم جاهل او خر، زه هم جاهل او خر. ته خو عزت نه لرې، تا ته خو عزت ګرانه دی، ما ته خو ګران دی که نه. نو که هر سړی دغه سوچو کې بیا ولې داسې کېږي؟ نو زما د هغې نه یو څو پوښتنې دي. یولنۍ پوښتنه مې دا ده چې ته کې او ما کې فرق څه دی؟ پته درته شته؟ ما او تا کې فرق دا دی چې ستا د ملک نوم پاکستان دی او زما د ملک نوم افغانستان دی. ما او تا کې فرق دا دی چې ستا مشران پنجابیان دي چې د امریکا او د هندوانو او د انګریزانو سره ودونه وکړي او په 2مه شپه او 3مه شپه بیا فرېږي، او زما مشران چې پښتانه دي په وطن کې امریکا راغلی، انډیا راغلی، نو په دې یادي. دا فرق دی که نه؟ دا فرق دی چې هلته کې پنجابیان ډېر دي، دلته کې پارسیوانان ډېر دي. دا فرق دی. نو دې فرق تاسو راوالی او په دې باندې ته ما خور او مور یادوي او زه ستا خور مور یادوم. یو ویډیو وشي ته ما پسې کنځلې کوې او زه تا پسې کنځلې کوم. فرق خو تاسو له پته دی که نه؟ اوس یووالی څه شی دی پته ته شته؟ که زه تا ته یم چې ما تا یو وي ته وې لر او بر پښتون یو دی خو نور داسې او هغسې، وا د خدای انصافداره پښتون تباه که. زه تا ته د مسلمانیت او د انسانیت خبره کومه. د آدم علیه السلام څوک دی؟ زه هم د آدم علیه السلام اولاد، ته هم د آدم علیه السلام اولادی، ته هم د الله بندی او زه هم د الله بندی، ته هم د نبی علیه السلام امت او زه هم د نبی علیه السلام امت یم، ته هم قرآن منې او زه هم قرآن منم، ته هم دین منې زه هم دین منم، ته هم 5 ټیمه جومات ته ځې اذان کېږي لمونځ کوې او زه هم کوم، ته هم کور کې خور او مور لرې زه هم لرم، ته هم پښتون یې او زه هم پښتون یم. ستا کلچر او ستا هغه کردار او زما کلچر او زما هغه کردار دومره فرق نه لري. نو دغه غټ ګډون ما او تا نه یو کو. ولې نه یو کو؟ چې په دې باندې په بل مسلمان خفه شو، په بل مسلمان ورور په خوشحالۍ خوشحاله شو. دا ګډون موږ نه یو کو. دا مې هېر کړی دی، دین مې هېر کړی دی، تهذیب مې هېر کړی دی، انسانیت مې هېر کړی دی. او هغه چې کوم وړوکی بېلتون دی، د دې ما ته جواب راکړه. یو پوینټ. دویم پوینټ، د نورو ممالکو چې څومره هم په دنیا کې دي، د هغې په وړاندې پاکستان او افغانستان چې کوم اسلامي ممالک دي، کوم چې دواړو کې اسلام او دین دی، کوم کې چې دواړو کې مسلمانان او پښتانه اوسېږي، د هغې په نظر کې دا دواړه یو دی. او وایي که نه چې د 2 لاسونه ټک وځي، د یو لاس نه نه وځي. نو اوسه پورې دا 2 دی او هغې غواړي چې دا یو شی او ټک ترې نه ونه وځي.
ولې ځان جاهلیان جوړوي؟ ها زه منم ذبیح بندۍ هیڅ نشي کولی، نه اشرف غني پسې ورتلی شي، نه کرزي پسې ورتلی شي، نه نواز شریف پسې ورتلی شي، نه عمران خان پسې ورتلی شي او نه بل پسې ورتلی شي. په کور کې نه دی د فیسبوک د لارې تا ته خبره کوي او ته هم نشي کولی. نو د فیسبوک د لارې بیا ولې ما ته کنځل کې، بیا ولې ما ته بدورد وي، یا زه تا ته ولې بدورد وي؟ فیسبوک خو زما لاس کې دی، موبایل خو زما لاس کې دی. تاسو منئ؟ قسم په خدای دا لایف ویډیوګانې چې کومې راوتي که نه دی صرف او صرف د مسلمانانو د بېلتون دپاره راویستي دي. مخکې به چې کله بل پسې د خبرې کوله زما غوندې به دغسې ویډیو کله به یې اپلوډ کوله، نیټ د نیټ خرڅ د ټایم ویست کړي، څوک دومره روزګار نه. اوس لایف دی، لایف آن کوو افغانستان پسې کنځل کوو، لایف آن کوو پاکستان پسې کنځل کوو، لایف آن که هغې پښتون پسې کنځل کوو، لایف آن که دې پښتون پسې کنځل کوو. ته لږ داسې سوچ وکړه. هغه ما ته یو کس وایي چې زما دا هغه دی په افغانستان جهاد روا دی. نو والله که ته مسلمان صرف د نوم مسلمان ولې روا دی؟ زه هم کلمه وایم لا اله الا الله محمد رسول الله او ته هم کلمه وایې لا اله الا الله محمد رسول الله، بیا ولې؟ تا وکتل لږ ته وګوره سرچ کړه چې کوم ماشومان پراته دي هغه هم د دې کلمې دي، چې کومې ښځې پرتې دي هغه هم د چا ښځې او د چا مور او د چا لور. نو برای مهرباني زما تاسو ته دغه ریکویسټ دی چې پلیز چې هر ځای کې یا د پښتون نوم مه بدنامو، د مسلمان نوم مه بدنامو. که ته هر څوک یې نو چې په کوم وطن کې په کوم ځای کې زما مسلمان رور پښتون بیل کا، مسلمانیت ته راشه، انسانیت ته راشه. دا د پښتون کلچر نه دی. په دې مبارکه روژه کې زما په چرګه زړه نه کېږي چې چرګ حلاله کړم یا چرګه بې ګناه ووژنم چې حلال شی دی. نو بیا انسان ته څنګه ټوټې ټوټې کوې؟ بیا ته هغه ګورې، هغسې پوسټ ګورې چې کوم کې زم چې کافر نه کافر شکل هم داسې نیم پروت دي که نه، اوس یې وګورم نو سترګو نه به مې اوښکې لاړه شي. ته مسلمان ګورې چې غټ غټې پې لیکلي دي چې شهادت نصیب کې لا اله الا الله محمد رسول، ته په هغې باندې فتوا ورکړې، ته په هغې پسې کنځل او بد ورد. وخت هم نه نیسم ګرانو هیوادوالو، ګرانو عزتمندو پښتنو وروڼو چې هر ځای کې روغ و جوړ او خوشحاله اوسئ. بس دغه ویډیو زما مطلب او دغه سوالونه دوه مې درنه نه دي، دوه سواله مې درنه دي چې ټول پاکستان کې څومره هم اوسېږي د هغې نه زما دغه دوه سواله دي. یو دغه چې تاسو ما کوم بیل کړی ذبیح الله یا افغاني بچی هم بیل کړی دی د هغې پښتون نه یا د هغې مسلمان نه، د هغې ریزن دغه دی چې هغې باچا او د هغې مشران بدل او زما بدل دي. دا تاسو منځ ته راوستئ په فیسبوک کې هم، حقیقت کې هم، ریالټي کې هم. خو دغه ولې نه راولئ چې ستا نبي م یو دی او زما نبي م یو دی، ستا دین م یو دی او زما دین م یو دی. دغه غټم سیټ ته کړی دا غورځولی دی، هغه وړې او دنیاوي خبرې م رامخته کړې په هغې باندې جنګونه او بد ورد کوئ. قسم دی ډېر زور راکوي چې کله یو کس راپاڅېږي او بل مسلمان ورور پښتون ورور ته کنځل او مور او خور یادوي. هغه خو د دې خور ته نشي راتلی، خو د دې مور ته نشي راتلی، خو په خدای چې کله داسې رایټینګ کې که نه ټک ټک کې نو په خدای چې ستا څنګه زړه کېږي چې ته بل ته کنځله کړې. ته مور نه لرې، ته خور نه لرې، ته عزت نه لرې. نو ګرانو عزتمندو هغه ضرور ورسوئ او ما ته جواب پکار دی، جواب ما ته راکړئ.